سلامونه. د اوروج خبرندوی ادارې لخوا د ایمال خبري څانګې ته ښه راغلاست. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د مونیخ په غونډه کې ښکاره سوي اندېښنې بې ځایه دي. ښاغلی مجاهد وایي افغانستان له کلونو وروسته امن دی، هیڅ باراني ډله دلته شتون نه لري او نه هم د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د ده په خبره د اسلامي امارات په 2.5 کلن حکومت کې له افغانستان څخه هیڅ کوم هیواد ته تهدید نه دی متوجه سوی. د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي د دوحې د غونډې په څنډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې اترې وکړې. د پاکستان، ایران، ترکیې، ازبکستان، ناروې، اروپایي ټولنې، بریتانیا، روسیې، سویس او چین استازو هم په خپلو خبرو کې د افغانستان پر سیمه ییزو همکاریو، ډله ییز امنیت او ثبات خبرې وکړې. خو له بلې خوا په قطر کې د اسلامي امارات سفیر ډاکټر محمد نعیم وردک ویلي چې موږ په هغو مراسمو کې ګډون نه کوو چې له چاو او بې ګټو اعلانونو پرته بل څه نه پکښې خپرېږي. روسي پانګوالو د کانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور سره په لیدنه کې ویلي چمتو یو چې افغانستان کې له کثافاتو څخه د 150 میګاواټه برېښنا په تولید پانګونه وکړو او په دې سره د کثافاتو زیاتوالي ستونزه حل کړو. د غرض زیادو پانګوالو له ګازو څخه هم د برېښنا په تولید په پانګونې کې لیوالتیا ښودلې او له سرپرست وزیر څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د لیدنې کې شیخ شهاب الدین دلاور د روسي پانګوالو هرکلی کړی او ویلي دي چې کورني او بهرني پانګوال کولی شي چې له اندېښنې پرته افغانستان کې پانګونه وکړي. عربي خبري سرچینو اعلان وکړ چې د صهیونیستي رژیم د داخلي امنیت وزیر اتمر ابن غفیر د روژې په مبارکه میاشت کې مسجد الاقصی ته د فلسطینیانو د ننوتلو د محدودولو غوښتنه وکړه او نتانیاهو هم له دغه پریکړې څخه موافقه کړې ده. د کارپوهانو په وینا ویل کېږي چې په اقصی جومات کې د ابن غفیر لخوا لګول شوي بندیزونه یو لیونتابه ده او د وضعیت د سخت خرابېدو لامل بسي. له ملتیا مو مننه.